السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. معززو محترمو درنو ورونو او خويندو، د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت چې کم ختمونه زموږ ورونو او خويندو کړي وه، نن هغه موږ راجمع کړي دي. تاسو ته هم نتایج بیانوو او لله الحمد. موږ نن خپل ختم هم وکړي او څه خیرات چې و هغه هم وسو، هغه مو هم اجتماعي دعا وکړل ټولو ورونو او خویندو ته، خصوصا هغه چاته کم چا چې د دعا طلب کړی و. الحمدلله انتهایی ډیر ختمونه شوي دي. هر ورور هر خور چې موږ سره په دې ختم کې شرکت کړی دی، د هغه د ستاینې الفاظ خو موږ نه لرو. د رب لا یزال څه هغوی ته اجرونه غواړو. راځو د ختم مختصرو نتایجو ته. قرآن کریم 218 واره خلاص شوی دی سره تر پایه، او مختلف سورتونه 11302 تلاوت شوي دي. او دا شان پر نبی صلی الله علیه وسلم باندې 10 کروڑه دروش پیته لکه 8700 واره درود شریف ویل سوی دی، او کلمه شریفه 3 کروڑه او 3,90,300 واره ویل شوی ده، او استغفار 3 کروڑه 1,90,800 واره ویل شوی دی، او سورة الاخلاص قل هو الله احد 1,55,850 واره ویل شوی، او یاسین شریف 450 واره ویل شوی، او نفل منځونه 480 رکعاته نفل منځونه شوي دي، او مختلف اذکار 1 کروڑه 55,800 مختلف اذکار شوي دي. دا مختصر د ختم نتایج وه. الله رب العزال دی دا موږ او تاسې د ټولو څخه قبول وګرځوي. پروردګار عالم دې د دې ثوابونه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم روحیې ته ورسوي، او بیا د هغه د ټولې کورنۍ ارواحو ته، او د هغه د خلفای راشدینو ارواحو ته، د هغه د ټولو صحابه کرامو ارواحو ته، او د هغه د ټولو محبینو ارواحو ته. مختصره دعا کوو، تاسې هم امین ورباندې وایست. دا یو عظیم شان ختم شوی دی. الله رب العزال به په دې کې زموږ او ستاسې دعاوې قبول کړي، او هر څوک چې هر حاجت لري هغه دې په دې کې خپل حاجت هم طلب کړي، خپل ځان ته دې هم دعا وکړي، او کوم چا چې موږ ته درخواست کړی د دعا هغه ته به هم دعا وکړو. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على خير الورى وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا رحيم. الهی پروردگارا، موږ عاجز بندگان ستا پاکی بیانوو او تا ته لاس غځوو. یا الله، زموږ زړونه په اخلاص سره و تا ته وګرځوو. الهي زموږ ټول
کوچني او لوی ګناهونه معاف کړي راته. الهي موږ رښتینی مسلمانان جوړ کړي. الهي موږ ته پر اسلام باندې استقامت را نصیب کړي. الهي ته زموږ څخه راضي سې. د شیطان او نفس د شر څخه الهي موږ وساتې. یا الله ته پر خپل رضا باندې موږ ته د راضي کېدو چې ته راڅخه راضي سې توفیق راته نصیب کړه. یا الله د قیامت په ورځ د رسوایۍ څخه موږ وساتې. یا الله ټول امت محمدیه د حشر د رسوایۍ څخه خلاصون ور په نصیب کړه. پروردګار عالم د اسلام بیرغ اوچت ولره. الهي د قبر د تاریکیو د عذاب څخه موږ وژغوره. پروردګار عالم موږ ته حلال روزي را نصیب کړي. الهي زموږ په کاروبارونو کې ته په خپل رحمت برکت واچوې. پروردګار عالم زموږ قرضونه راته خلاص کړي. الهي موږ د بیری، مفلسي، قرضداري، پور، ضلالت، رسوایي د دې ټولو څخه خلاص کړي او دا بار موږ څخه ایسته کړي. پروردګار عالم موږ ته صحت او روغتیا نصیب کړي چې په هغه باندې موږ ستا عبادت وکړو. پروردګار موږ ماشومان را صالح کړي. الهي پروردګار موږ په ګناهونو کې غرق یو، یوازې ستا د رحمت په امید یو. ته موږ ته معافي وکړه یا الله. الهي ته بخښونکی او مهربانه رب یې. موږ ګناهونه راته معاف کړه. الهي موږ توبه کاږو. الهي موږ ته ګناهونه را وبخښه. الهي موږ په خپلو ګناهونو باندې شرمنده یو. پروردګاره موږ دا لایقت نه لرو چې زموږ دعا دې قبوله سي، خو ته مهربانه ذات یا الله. موږ ګناهونه راته معاف کړه او دعا مو قبوله کړه. پروردګاره یا الهي زموږ نارینه زموږ زنانه د هغې مخ د دین پر اسلام د نبي علیه الصلاة والسلام پر سنت ور وګرځاو او هغې ته په لمانځه باندې پابندي نصیب کړه. پروردګار عالمه زموږ ټول عبادات ته په خپل فضل باندې قبول کړه. یا الله کم څوک چې ناروغه دي، هره مرضي لري، زموږ څخه دعا غوښته د پروردګار عالمه ته په خپل فضل باندې چې عظیم فضل دی یا الله ته هغه ته شفای کامله نصیب کړي. الهي هغه مرضي هغه ترې واخلي. الهي پروردګاره د چا په زړه کې چې کم حاجت دی، پروردګاره ته هغه حاجت ورته پوره کړي. الهي کم څوک چې بې اولاده دي، پروردګار عالمه ته صالح اولادونه ورکړي. یا الله کم څوک چې اولادونه لري هغه نیک او صالح ورته وګرځوي. پروردګار عالمه پر کم چا چې قرضونه باندې دي، الهي ته یې قرضونه ادا کړي. الهي کم څوک چې په مشکلات او مصایبو کې دي، پروردګار ته یې مشکلات ورته حل کړي. الهي زموږ اخیره خاتمه پر ایمان کړي. پروردګار عالمه خصوصا د نبی صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې دا هغه مبارک ذات ته موږ وسیله کوو. پروردګاره زموږ په هیواد کې تلپاتې سوله راوله. پروردګار عالمه دا ناخوالي دا بدبختي نور زموږ د هیواد څخه لرې کړې. پروردګاره الهي موږ ته اتفاق نصیب کړي. الهي موږ ته اتحاد نصیب کړي. پروردګاره کم بندیان چې په زندانونو کې دي، الهي ته یې نصرت وکړه، ته یې آزاد کړې. پروردګار عالمه زموږ مسلمانان د بل د ظلمونو څخه وساتې. یا الله موږ ظالمان جوړ نه کړي چې پر بل باندې ظلم وکړو. پروردګار عالمه هر څوک چې کم حاجت لري هغه ورته پوره کړي. الهي موږ داسې اعمال نه دي کړي چې موږ هغه تا ته وسیله کړو. موږ ستا رحمت غواړو یا الله، ستا رضا غواړو. ستا په فضل باندې زموږ دا دعا او د عبادات قبول وګرځوي. پروردګار عالمه ټول مسلمانانو ته او خصوصا هغه چاته چې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم په مناسبت زموږ سره په دې ختمونو کې شرکت کړی دی، الهي ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شفاعت ور په برخه کې. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد
أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين.